ټول خلق را پاسی او حساب او کتاب برابر شي او جهنميان جهنم ته روان شي. راځه شیطان به یو تقریر کوي ما مخالفت کو د خپل وعدې نه پوره مې نکړه، نو اوس ملامتیا په ما مکوئ، ما خو باندې زور نه دی کړی، ته دومره زما تابعدار وې چې اسې به مې درته غوږ کې ووې چې بس پرېږده دا جمع مې ته ښه ته دومره بېکاره وې، ما خو درسره راکش کړی نه او رښتیا هم ګوره. او تا ته به مې ووي چې ګوره هغه سړی لاړو موبایل ترې پاتې شو او جب کې واچو، تا وې ښه کېږي تابعدار ملګری کېږي څه شی تابعدار ملګری کېږي. او که دا جاخې دې دپاره را سره کوئ چې زمونږ به فریاد والي او د دوزخ نه به مخلاص کي، نو یو خبره واورئ ما انا بمصرخکم، زه ستاسو فریاد رس نه یم. والکه دوی خو د شیطان عبادت نه کوو، دوی خو د بوتانو کوو. نو جواب دا دی ولې پام ور د شیطان نو راځه. نو ځکه ځان یادئ د کجوري د ونې 3 صفات دي د نیر نشي. یو اصلها ثابتون، بنیاد هم څه دی مضبوط کلک. دویم وفرعها فی السماء، او شاخونه پورته دي طرف د چاته اسمان ته. دریم تؤتی اکلها، راتک کوي په خپلو میوو کل حین هر وخت باذن ربها، په اجازت در خپل باندې. نو زه خلکو ته وایم ایمان الله تعالی داسې ځای کې ایښی قسم دی چې خپله یې ورنکړي که نه که څوک یې درنه وایي چې ټوټه ټوټه کې مؤمن که نه نو ایمان ته اغوستی شي نه. مجاهد ته چې په جهاد کې څومره تکلیف ورسېږي که نه دا کلمه نه پرېږدي. راځه وفي الآخرة، په آخرت کې مضبوطی چې کله مړ شي او ملایکې ورته راشي من ربک وما دینک ومن نبیک، نو صحیح جواب ورکوي څه کوي. او رسول الله مبارک د دې همدغه تفسیر کړی دی چې مؤمن وفات شي دته به 2 ملایکې راشي او 3 پوښتنې به ترې کوي. من ربک، دی به ورته ربي الله، وما دینک، دی به ورته دین الاسلام، ومن نبیک، دی به ورته نبی محمد صلی الله علیه وسلم. وی دقه د الله تعالی وینا ده یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخره. او کافر ورته څه وایي من ربک ها لا ادري، وما دینک ها لا ادري، ومن نبیک ها لا ادري. الله دې موږ تاسو باندې اسانه کړي. خبر خو ګرانې خبرې دي ښه، او چې چا الله تعالی خوشحاله شي هیڅ خبره نشته منې. ما یو ځل خوب لیدو، ته به ته خوب ووایم او الله دې ښه کړي. خوب مې لیدو نو په خوب کې مړ شم. خوب بر ډېر سخت شی دی ګوره، او چې مړ شم که نه نو زما دا جسد چې دی که نه دا د کټ د پاسه پروتي او دا زمونږ کورنۍ ورته جاړي او زما دا روح ګرځي را ګرځي پوهېږې. نو مور مې الله تعالی ژوندی ساتي، بیا مې عمرې ته بوتله پروسه کړ. نو دې ته مې وی چې زه خو مړ شوم او ما تا سره وعده کړې ده چې زه به تا حج ته بوځم، نو به دا 500 روپۍ والم او دې جنازه کې زم را روان یم پوهېږې. جنازه کې را روان یم او سړي جنازه وکړه او ما وی یاره دې خو جنازه کوي، خو ته لاړ شه دې قبر ته چې اوس دا زما جسد اینه نه کي، نو اوس به ما کش کوي که څه به کوي. نو چې لاړم خلک زمونږ قبر کني او یو بل ته وایي چې مظهري صاحب وفات دی او لګیا او زه ورته چغې وایم چې دا مه کنئ او ما له لانجه مه جوړوئ، خو زما نه اوري. نو زه کله جنازې ته راځم او کله قبر ته راځم منې، او دا منډې را منډې مې جوړې کړي او خولې را باندې را ماتې دي او چغې وایم. او بس چې بیا چې رالم دې قبر ته نو یو نوراني سړی مې ولیدو، راته وی تا خو دومره غوبل جوړ کړی دی چې داسې کار دی چې دې دا قبر هسې تنګ ښکاري، خو چې دې ته ورشي دا به دومره پراخه شي چې دنیا به درنه یېرې شي، هېڅ نشته. یاره د هغه دې خبرې سره دومره مطمئن شوم، ما وی چې اوس زر مې دا جسد راوړي چې دې قبر ته ورشم. بس ما الله دې خوب رښتیا کړي، الله دې را باندې دا خبر اسانه کړي. ګرانې خبرې دي او نو چې الله تعالی راضي شي بیا قبر مبر مشکل نشته ها پوهېږې. نو یو عالم وفات شوی ملایکې ورته رالې من ربک وما دینک ومن نبیک، نو هغه ورته وایي من ربک وما دینک ومن نبیک، نو هغوی به ورته وایي من ربک وما دینک ومن نبیک، ده به ورته وایي من ربک وما دینک،
هغه الله تعالی شي الله یو بنده دی وفات کو چې څور ته وایي نو دا وایي وی دا زما بنده چې دی تاسو له جواب درکړي وی صحیح جواب یې درکړو خو تاسو من او ما استفهامیه یادوي دی موصوله وایي نو خو سبق ویلی دی که نه دی من او ما پیژني چې موصوله هم راځي او څه راځي او تاسو خو سبق نه دی ویلی صرف استفهامیه یادوي نو ستا معنا دا ده چې ستا رب څوک دی د ده معنا دا ده الذي هو ربک چې ستا کوم رب دی خو زما هم رب دی وګوره دا علم څومره ښه شی دی رسول الله مبارک عمر صاحب ورته وایي وی زه به دا باغ صدقه کم حضور وی نه باغ مه صدقه کوه میوې صدقه که باغ بستایي پوهېږې نو ما ته یو سړي وي زه خپل امام ته موټر سایکل علم والم که نه مای نه موټر سایکل بستایي دی به پې مدرسې ته ځي راځي نور ته غواړی ما ورته ووایه چې استاد موټر سایکل به زمای اوس که ده ته ووایې چې موټر سایکل بستایي خرڅ به یې کړي نو ستا ثواب به بند شي نو پرېږده چې موټر سایکل ستایي او دی به مدرسې ته ځي راځي پوهېږې جومات ته ځي راځي ستا به ثواب کړي دا ډېره ښه طریقه ده ګوره چې منافع صدقه کې او اصل په ملکیت کې باقي وي دا صدقه جاریه شوه بس دا ځمکه د خاورې نه ده او د قیامت په ورځ چې کومه ځمکه ده حدیث کې راځي چې هغه به د سپینو زر وړي سپین زر داسې راځه او دا مقررین نه وایي ځمکه به د تانبي وي او لمر به نیزواري نو خاوره خو دومره نه ګرمېږي خو چې اوسپنه یي سپین زري تانبه نو بیا ګرمېږي که نه ګرمېږي نو ذات د ځمکې به څه شي بدل شي راځه او یا دا ووایې ذات په دې بدلیږي دغه ځمکه باندې دوی ګناهونه کړي دي الله تعالی به داسې ځمکه راولي د قیامت په ورځ چې په هغې ګناه نه شي او یا تبدیل د صفت دی څنګه دی څه معنا دې ځمکه کې غرونه کندې غونډۍ شته که نشته او د قیامت په ورځ به دا ځمکه الله بدله کي صفتن څه معنا لا ترى فيها عوجا ولا امتا نه به پکې کوږوالی نه به پکې ډېرکۍ وي نه به پکې کندی مکمله به همواری دې اسمان کې ستوري شته که نه هغه اسمان چې قیامت په ورځ وي په هغې کې به ستوري نه وي دې کې سپوږمۍ شته که نه او هغې کې به نه صرف لمر به او هغه به هم سم راټیټي دا زړه پېژنئ دا یو ونه ده چې کڼ لري څه شی جدا کڼ دی داسې کڼ دی چې مولوي صاحب هغې ته چې دا اور کوتۍ نه ده اور ولګی داسې چې لرې ورته ونیسي هم ځان ته راکش کوي تیز اور لګوي د لرې نه نو د دوی قمیصونه به ککړ وي په نانځړو چې اور ښه اور پې بل شي وتخشا وجوههم النار او پټ کړي به وي مخونه د دوی چا به پټ کړي وي اور والکه یو شرح ده د بخاري ارشاد الساری ورته وایي علامه قسطلاني رحمه الله لیکلی ده نو په هغې کې معنا کوي د لا دریته او د لا تلیته وی لا دریته مجتهد هم نه وي ولا تلیته او تقلید دې هم نه دی کړی او غرب پوهېږي که نه چې والکه ته نه مجتهد او نه مقلد یې پوهېږې نو هغه دی که نه دی کوم پېژندو والکه چې مجتهد نه او مقلد نه خو بس هغه یي که نه بچ هغه نو بس غرب دومره وال به ورکړي دی به ډېر چغې ووایي چې کاش چې د احنافو مې منلی وی داسې دي او حواله مې درکړه ښه په هغې کې دي پوهېږې او تبارک الذي کې هم راځي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل وقالوا لو كنا نسمع لو نقلد کمنګ تقلید کړی دنیا کې او ناقلو اے نجتهدو او یا مو اجتهاد کړی نو ما كنا فی اصحاب السعیر دا جهنم کې چې پراته یو خو نه مقلدین یو نه مجتهدین دا کم تفسیر لیکلی دا تفسیر عزیزی لیکلی دی شاه ولی الله صاحب تفسیر دی ها او دو جلد کې پیدا کیږي ټول نه پیدا کیږي او مغه دوه علما سره دی یګي کنه پیږي نو والکا په قبر کې الله وی چې وهل بخوري ځکه چې ته مقلد او مجتهد نه او رسول الله مبارک وی وهل بخوري ځکه چې مقلد او مجتهد نه نور څه کوي اوس هم نه سنجي مني راځه